آینده سر تاسو څومره پر امیده وئ چې دا څیز به دومره جاري وي چې کله هم یو تنصیب یو څیز وشي ګورنمنټو کې یا پرایویټ نو اکثر اوقات هغه یو هفته وچلیږي میاشت وچلیږي زیاتر هغه 15 شپږ میاشتې وچلیږي هغه نه بعد هغه څیز بیا د هغې نوم و نشان چې کوم دی ختم شي نو آیا دغه څیز به انشاءالله تاسو پر امیده وئ چې یاره دا به دغه شان پرمننټلی وي داسې د ناوګۍ بازار شو اناد کلی شو پاشد دا غټ بازارونه دي آیا دغه کې سوچ ته انشاءالله چې هغه ځي ته به زموږ لاس ورسي زمون یار زمون اتلی پتا فخر کو مشرق زمون د پګړی ولی پتا فخر کو مشرق زمون د پګړی ولی پتا فخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر یو. نن ډېر مقدس کار د پاره موږ د کور نه تکل وکړو هم په دغه نیت سره چې الله موږ له اجر راکړي دغه مقدس کتاب باره کې ځکه چې د هغې حفاظت په موږ ټولو باندې فرض دی دا بلکې زما انفرادي معامله نه ده بلکې دا یو اجتماعي سوچ پکار دی د دغه څیز دپاره دغه اوراقو د سنبال کېدو دپاره د هغې د حفاظت دپاره او دغه قرآن صرف په دنیا کې یو باقي داسې یو کتاب پاتې دی چې دغه باندې به موږ انشاءالله خپل چې کوم نجات دی هغه به بیا مومو او په دغه باندې به موږ کامیابېږو د دنیا کې. دغه لحاظ سره زموږ سره ډي سي صاحب ولاړ دی د هغې ډېره شکریه ادا کوو ډېر تشکر د هغې ادا کوو چې یاره هغه په دې معامله کې رالی دلته کې د دې وړو د دې کسانو د دې مشرانو حوصله افزایي وکړله او د قرآن د اوراقو دپاره کوم ډسبین وغیره هغه ولګول د هغې افتتاح یې وکړله نو د هغې ډېره شکریه ادا کوم سر چې تاسو رالی دلته کې ستاسو ډېره مننه ډېره شکریه سر. ډېره مهرباني سر. افتتاح خو وشوله د دې نه مخکې تاسو ماشاءالله ډېر کوششونه کړي دي هغه د چا نه پټ پانه نه دي خو آینده سر تاسو څومره پر امیده وئ چې دا څیز به دومره جاري وي؟ نو اول سټپ اخیستل لږ ګران وي د هغې نه بعد بیا الله تعالی چې کوم دی سړي له دغه ورکوي او هغه مخ په وړاندې به ځي څنګه چې تا په خپله باندې وویل دا یو مقدس کار دی که تاسو د مجمع کې وګورئ په دې کې موږ سره هر قسمه سړی ولاړ دی په هغې کې موږ سره روغ هم ولاړ دي په هغې کې موږ سره معذور هم ولاړ دي د دې د امپورټنس اهمیت اندازه تاسو له دې نه لګولی شئ. باقي دې دپاره د ځای ضرورتونو ځای موږ سره رینج شوی دی د ګاډي بندوبست هم زه وله کوم د هغې چې څومره پیویل په هغې باندې خرچه راځي دا ټول به انشاءالله زه مینج کوم او تاسو به وینئ چې هفته 10 ورځې کې به خیر په دې باندې ټیک ټاک کار شروع شي او عوامو کې چې څومره څو پورې آګاهي نه راغلی نو دا سیسټم به هم دغسې وي. تاسو نه زما ریکویسټ دا دی چې تاسو په هر فارم باندې چې کوم دی دا دغه اوچته کوي دا ایشو اوچته کوي چې یاره سټیپ اخیستی شوی دی دا به کامیابو. علما نه زما چې کوم دی دا ریکویسټ دی چې هغوی په خپلو جوماتونو کې په جمعو په منځونو کې دا اعلانونه وکړي چې بهی دا یو څیز و دا اوسه پورې ریالایز شوی نه خو اوس ریالایز شو تاسو مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم دی موږ سره کومک وکړئ. سر یو پوښتنه لرم او ډېره اهمترینه پوښتنه دا ده چې کله هم یو تنصیب د یو څیز وشي ګورنمنټو کې یا پرایویټ پبلیکو کې هغه نو اکثر اوقات هغه یو هفته وچلیږي میاشت وچلیږي زیاتر هغه 15 شپږ میاشتې وچلیږي هغه نه بعد هغه څیز بیا د هغې نوم و نشان چې کوم دی ختم شي نو آیا دغه څیز به انشاءالله تاسو پر امیده وئ چې یاره دا به دغه شان پرمننټلی وي داسې؟ اصل کې په نورو سیزونو کې او په دې کې لږ فرق دی دا زموږ د ایمان حصه ده نور خو دنیایي خبرې دي هغه خو 10 ورځې وچلیږي او که 20 ورځې وچلیږي نو هغې کې اوس خبره نشته خو که زموږ په ایمان باندې خبره راشي او بیا د باجوړ خلک د باجوړ عوامي زما خیال خو له فلسطین ته هم ځان رسوي د ښار بازار یا د ناوګۍ بازار یا د پشت بازار کې به دوی دومره نه کوي چې زموږ په باسکټو کې چې کوم دی دا اوراق واچوي او موږ سره کومک وکړي موږ سره کوآپریشن وکړي چې د دې موږ کم تدفین دی چې په ښه طریقه باندې. سره اخرنۍ پوښتنه کومه په مین بازار باجوړ کې یعنی دا د باجوړ هیډ کوارټر دی یو قسم لا غټ بازار دی د هغې سره سره د ناوګۍ بازار شو اناد کلی شو پاشد دا غټ بازارونه دي آیا دغې کې سوچ ته انشاءالله چې هغه ځي ته به زموږ لاس ورسي؟ اوس مونږ خبره کوله د بازار څه دور موږ سره ناست وو هغې ډېر ښه پوینټ ریس کړ چې یاره دا خو چونکې هیډ کوارټر دی هیډ کوارټر نه موږ آغاز واغسته نو سلولی اینډ ګریجولي دا موږ د باجوړ هر حصې ته رسو چونکې دا اوراق په هر ځای کې موږ سره وي دا کباړیان ګرځي تاسو ګورئ هغې راټولئ نو دا به انشاءالله موږ د باجوړ هر یو بازار ته او هر حصې ته موږ دا رسو. خلکو له به څه پیغام ورکوي چې کوم خلک زموږ د ملګري لاړ شي زیاتر هغه کباړیان هم ډېر زیات دي هغه تاسو په سوچ کې شته هغه خبره خو چې کوم ملګري زموږ لاړ شي جوماتونو نه قرآني افراق راوچتوي نو هلته کې هغه کلیوال عمله دا کوي یاره چېرې تاسو د دې غلط استعمال کوئ دا ټیشو پیپر وغیرہ پکې استعمالوي هغې کې استعمالوي یا مطلب نور یعنی په غیر مقدسه طریقه باندې تاسو دی یوز کوئ نو هغه خلکو تر دې ټیم په باره کې یو شارټ غوندې پیغام ورکړه. دا ستاسو کومه ویډیو چې بوس عوام ګوري که خیري د دې په وساطت باندې به هغوی دا نالج هغوی ته راشي
چې اوس یو کمیټي جوړه ده د هغې پراپر یو نظام دی د هغې پراپر یو ډسپوزل دی مخکې خو دا خبرې د خلکو په نوټس کې نه وي هغې وي چې خو دا خبر څه دپارې وړي اوس خو به موږ بل ورځ د زو انشاءالله دا بازار سدوز ما سره ولاړ دي د غذې افتتاح به موږ کوو چې کله د باکسو نه موږ د بوسي د اوراق راولو هلته موږ تدفین کوو او په باقاعده موږ د ټول باجوړ ته ښیو نو دې نه بعد به خیر د هغې ذهنونه په خپله باندې کولو شي زه پر امید یم انشاءالله چې دا پروګرام به کامیابي Thank you, sir. Thank you. شکریہ سر.